ټول ژوند کې لرونکو افغانانو او کافرو کې قایم حکومت ترمنځ رابطې کردار ترسره کړی دی او اوس هم خدمت کوو او آینده به هم کوو انشاءالله د مینې او پیغام رساین مونږه د امن داعیان یو مونږه ورورولي او علمبردار یو د ورورولۍ او عملدار یو مونږه مینه کوو مینه غواړو او ډېر او د پښتنو د یووالي ارزمن یو مونږ دا کوشش هم کړی دی د خپلو لیکوالو او خبرونو د لارې په پاکستان کې د مهاجرینو افغانستانو ترمنځ د مینې محبت او ورورولۍ او خوښ جذبو له وجه ورکړو د پښتو او پښتنو خدمت مونږه میشن دی او مونږ به ډېر په هر حال کې دوام ورکوو د وحدت پاڼې زموږ دې خبرې ګواهي چې نن هم مونږ په 90% د افغانانو د ښېګړې لپاره غږ پورته کړی دی او پاکستان کې مقیم افغان پراګرین د خپل هېواد په حالاتو خبر ساتلي افغانانو قدرمن مینه کوو او دعا کوو چې الله پاک دې افغانستان کې امن راولي دغه هېواد کې د مینه محبت او ورورولۍ قایم پاتې شي افغانان چې کوم ستونزو سره مخ دي هغې ورله دغه مشکل اسان کړي زه یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشر ډاکټر اشرف غني او پاکستان کې سفیر صاحب ډاکټر عمر ظاهروال او ستاسو د ټولو څومره دلته راغلي شاعران ادیبان او یا قدرمن دې ټولو زه شکریه ادا کوم او ستاسو ټول الله پاک قلبونه د نیکۍ په سر کې واچوم. السلام